د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د فکري یرغل پر وړاندې د مسلمان ځوان مسؤلیت تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. دغه سیمینار کې لسګونه ځوانانو ګډون کړی و. سیمینار کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني وویل هیوادونو کې په دې موخه فکري جګړه یا یرغل کیږي چې د نوي فکر او استعمار لپاره زمینه برابر شي. نوراني له ځوانانو غوښتل چې خپل زده کړې وکړي او د هیواد آبادۍ لپاره مټې راونغاړي. دا د غرب د تبلیغاتي هجوم په مقابل کې زموږ او ستاسې مسؤلیت په کومه برخه کې مسؤلیت لرو؟ معمولا هر څوک په خپله برخه کې مسؤلیت لري. نظام په دې کې مسؤلیت لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، پوهېږي چې دا زموږ فرهنګ نه دی. د تبلیغاتي هجوم د تبلیغاتي جګړې تر تاثیر لاندې رانسو. د خپل هیواد لپاره کار وکړو. دغه راز د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف ظهیر وایي له دغه ډول غونډو یې موخه دا ده چې څنګه یو مسلمان ځوان له فکري یرغل خبر شي. زموږ هدف او مقصد دا دی چې موږ د ځوانانو په دغې باندې ځان خلاص شي چې فکري یرغل یعنې څه، فکري یرغل څه رقم ته پیدا کېږي، څنګه محوه کېږي، څنګه د مخنیوي لارې او څه ګودرې کمې دي. همدارنګه استاد عبدالرحیم صراف وایي د غربیانو یوازینی هدف له فکري یرغل د ځوانانو ذهنونه خرابول او بېلاریو ته هڅول دي. فکري استعمار اساسي هدف دا دی چې په ځوانانو کې د غرب په مقابل کې چې کوم اساس دی دا ختم کړي او هغه دې شکل باندې وروزل شي چې هغه موږ ورته تغریب وایو، یعنې معنا دا چې غرب زده شي او هغه څه چې هغوی کوي دوی مو کوي او کم مقابله چې د اسلام او د غرب ترمنځ ده هغه د ځوانانو کې او یا په نوي نسل کې هغه له منځه یوسي. اساسي او بنیادي کار دی د فکري جګړې دا کار دی. بلخوا د فکري یرغل په دې جوړ شوي سیمینار کې ګډونوال ځوان جواد له نورو ځوانانو وغوښتل چې له فکري یرغل ځان وساتي او خپل زده کړې وکړي. په دې کې موږ ډېر څه یاد کړو چې غربي خلک څنګه کولی شي موږ په فکري جګړه کې اخته کړي او په دې اوس موږ پوه شو چې موږ به د اغېزې لاندې نور نه راځو، ولې موږ خپل هیواد هم لرو، باید خپل هیواد آباد کړو. زه هیوادوالو ته دا خواست لرم چې زموږ هیواد هم کولی شي موږ یو ځای ته ورسو. په کار ده چې خپل هیواد دپاره کار وکړو. مخکې هم د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځوانانو ته بېلابېلې دغه ډول د فکري رغونې په تړاو غونډې او سیمینارونه جوړ شوي دي.